اوس زیاتره دوستان چې د پوهنتوني ډیګریانې لري خو په انټرنیشنل مارکیټ کې هغوی نشي کولی کار وکړي. زه همدغه د دوبۍ مثال درکړم. دلته په ټاپ کې کوم نفوس چې دی هغه د هندوستان دی، بیا ورپسې سره بنګلادیش دی، پاکستان دی، سریلانکا دی، نیپال دی، او بیا په ټیټه کټګوري کې موږ افغانان یو. نو اوس د دومره دنیا لپاره تقریبا 6 میلیونه خلک چې دا خارجان دي او د 200 ملکونو نشنالیټیانو دي دلته کار کوي، نو موږ افغانانو ته ولې بیا فرصت نه پیدا کیږي چې موږ تل منډه کوو چې اله یا د اروپا خواته ځو یا چې د ترکیې ته ځانونه رسو. بیا ترکیې کې هم لار رانه خبره کوي چې هلته څه شي کاروبار وکړي، یا به رسټورانټ خلاصوي یا به چې دی نور ځنه ګڼ کپۍ دي چې بیا موږ هلته په استانبول کې کوو خپل خلکو سره، بل چا سره خو بیا نشو کولی. نو اوس خبره دا دی چې موږ ځینو مهارتونو ته ضرورت لرو چې هغه مهارتونه ترلاسه کړو. ګورئ که چېرته موږ دوبۍ مثال ورکوو، نو په دوبۍ کې موږ غټه کمیونټي چې دی هغه په کنسټرکشن کې مصروفه دی یا په ډرایوینګ کې مصروفه دی، یا چېرته چوکیداري کوي یا ډرایوینګ کوي، او یا چې د ساختماني چارو کې دی. او د دغو خلکو هم کور آباد چې مثلا دغه کارونه کوي حد اقل، او زیاتره دغه موږ لیبر طبقه چې دی دوی مکتب نه دی لوستلی، یا یې که لوستلی وي ډېر زیات ټیټ سمپو پورې لوستلی دی، خو دوی بیا هم په میاشت کې چې دی $400 $500 غریبي کوي، کلي ته لیږي. په دغه اوس تحول کې په هغه ولایتونو چې هلته وظیفې وي لکه خلکو وظیفې کولې، په هغې باندې په خرید و فروش کې ډېر سخت تاثیر وشو. خو په خوست کې په د پکتیا په ځینو ولسوالیو کې ډېر بد هغه دا احساس نه شو. دلیل دا و چې دغه ولایتونو یا ولسوالیو خلک زیاتره چې دي یا په قطر کې دي یا کویت کې دي یا په سعودي کې دي، او دلته د ډېر وخت نه کار کوي، لکه تقریبا 1 کال نه دی 2 کال نه دی، تقریبا دوی ډېر عمر دلته تیر کړی دی. دوی دلته کار کوي او دوی وطن ته کلي ته پیسې لیږي، 2 کال 3 کال مسافریانې کوي، پیسې لیږي، کور یا بعد زحمت وباسي. خو موږ ایجوکیټډ طبقه ولې انټرنیشنل مارکیټ کې ځای نشي پیدا کولی؟ او سخت نه دی، خو ریجکشن دی، 1 واري به ریجکټ شي، 2 واري به ریجکټ شي، 3 واري به ریجکټ شي، خو بل اخره خو چې دی هغه دی وظیفه به درته پیدا شي. کله چې موږ دفترونو ته دلته ځو، نو یا د انډین سره مخامخ کېږو، یا د پاکستاني سره مخامخ کېږو، یا سریلانکن سره، یا نیپالي سره، هغوی سره په ژبه هم نه پوهېږو. او بیا یې موږ دفترونو څخه یو قسم هغه هم وي لکه ډار مو وي، یاره دلته به څه رقم خبره کوم، کوم جنجال راته جوړ نه کړي، په دغه معاملې کې مې اخوا دېخوا ونه وهي. نو ما یو خواهش هم دغه ایجوکیټډ طبقې څخه دا دی چې موږ انټرنیشنل جاب مارکیټ ته لاره پیدا کړو. سکیلز چې دي، سکیلز اکاونټینګ فاینانس دی یو، دویم چې دی آی ټي دی، نیټورکینګ دی، ویب سایټ جوړول دي، دغه شیان دي، ټربل شوټینګ مسلې دي. بل چې دی موږ کولی شو چې په کنسټرکشن پروجیکټ مینجمنټ کې ډېر زیات کار موږ ته پیدا شي. کنسټرکشن پروجیکټ مینجمنټ په دوبۍ کې بیخي ډېر زیات، ځکه زیات دی چې دلته ټولې آبادیانې نوي جوړېږي او کوشش کوي خلک چې یو پروجیکټ مینیجر ولري چې پروژه ورته په ښه ډول سره مینیج کړي. بل موږ دلته چې دی ټوریزم برخه کې خپل هم سرمایه گذاري کولی شو، موږ کلاینټ هم پیدا کېږي. موږ کلاینټ څنګه پیدا کېږي؟ موږ کلاینټ چې دی موږ کولی شو چې ایرانیان یې موږ کلاینټ واوسېږي، انډین او پاکستاني موږ کلاینټ واوسېږي، نیپال او بنګلادیش موږ کلاینټ واوسېږي، ځکه موږ دوی سره په خبره هم پوهېږو او کولی شو چې دوی خپل هغه دفتر ته په مشتري جلبولو کې لکه راونیسو. تاجکستان کولی شو چې هغوی موږ سره لکه هغوی په موږ باندې اعتماد کوي، په خبره یې ورسره پوهېږو، او دوی کولی شي چې لکه موږ کولی شو چې هغوی راولو، چکر ورکړو او دلته هم ځان لپاره کاروبار کړو، هم د نورو لپاره کاروبار شي. نو دوبۍ چې دی جاب مارکیټ دی او ځینې ډېر ساده مهارتونو باندې کولی شو چې موږ هغه زده کړو او دلته راشو کار وکړو. بل خواله دلته دا دی چې دلته تا مثلا وظیفه پیدا کړله، یو څو کاله دې تیر کړل او بانک اکاونټ دې ښه شو، ته کولی شې چې بیا دغه کوم ملکونو ته چې موږ ورپسې سرګردان یو چې اروپا دی، امریکا دی، کاناډا دی، دغه ملکونو ته اپلای وکړو لاړ شو. دې
لپاره چې مثلا موږ په لاره کې ځان ووژنو قاچاقي لاړ شو ځان ډېر سخت په زحمت کړو خو ښه خبر دا دی چې دلته یو 2 کاله سختي وزغمو او بیا په ډېر شرافت او عزت سره د هغه ملک ویزا واخلو. کله چې ته سفارت ته ځې هغه له تا څخه څه غواړي خو سفارت درنه یو ټراول هیسټري غواړي کوم ډاکومنټس که چا دعوت کړی وي خانه او هغه درنه غواړي. او درېیمه خبر دا دی چې تا بانک سټیټمنټ ډېر زیات مهم دی چې تا په بانک اکاونټ کې څومره پیسې لري نه لري دغه شیان چې تا سره موجود وي نو نور دنیا چا سره تبعیض نه لري او چې یاره تا ته وایي چې ته کولی شې او ته نه شې کولی ته سفر وکړه او ته سفر نه کوې. نو راځئ جاب مارکیټ سره ځانونه عیار کړو. د جاب مارکیټ هغه اړتیاوې چې دي هغه اول انالایز کړو چې مونږ جاب مارکیټ چې دی کومې اړتیاوې لري او هغه مهارتونه زده کړو او دا ډیر وخت نه اخلي کېدای شي 6 میاشتو کې موږ وکولی شو یو فیلډ سپیشلیست شو ټیکنیکل سکل زده کړو او بیا اپلای وکړو. خدای مهربانه یو ځای کې به وظیفه پیدا شي وبله کې